العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مجھ میں علوم فنون ہے میں القرآن ہوں مجھ میں علوم فنون ہے میں القرآن ہوں میرا نام قرآن ہے اور میں آخری کتاب ہوں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف شوق شروع ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا محمد وعلى آل أولاد سيدنا محمد وعلى آل أزواج سيدنا محمد وعلى آل أنصار سيدنا محمد وبارك وسلم عليه واجب الاحترام جناب صدر جلسہ محترم علماء کرام حفاظ کرام زماد علاقے مشرانو کشرانو دبہرنا راغلی ملمنو نوجوانانو گلونو معشومانو پکورونو کی پردنشین خویندو میندو اللہ پاکم سردما پخوک ایمان باندے خوشا لگا دا حضرت شیخ صاحب دا مفتی عبدالرؤف شاکر صاحب اور دا طاہر اللہ درویش صاحب دا بیان نفس فزسویم آوی پا کسم پر نحول بہرحال دا مشر صاحب حکم دے او دا آوی دا حکم منلو پوجبان لستاس دروان دے سو خبر اثر واندے کوم دا کم کتاب چھے پدے مدرسہ کے ختم شوی دے گلونو ما شمانو ختم کری دے او پا ناظرہ باندے ختم شوی دے او پا کور کی پا ترجمہ باندے بچو ختم کری دے ترجمہ از دکر دا قرآن مجید از دکر دے عزت اللہ مسلمانانو دا قرآن مجید پا برکت باندے زمائی او استاس دا دنیا او دا آخرت خوشانے با اللہ نصیب کی عزت اللہ مسلمانانو دا قرآن مجید برکت تا اگورا دیکھو لکتاس محامح اگورے دا گلونا معشوانان چناس کی دا کل پگڑے چی پسر دی دا کل سپوٹی چی پاوگبان دی دا کل جامع چی پغال باندی دی دا زمان استاد قوم بچی دی دا زمان استاد بچی دی اللہ دا بی پکور کنن دا خوشحالی راوست دا اللہ دا بی پکور کنن دا عزت راوست دی اللہ دا بی پکور کنن دا مور او پلار خوشحالی نصیب کردا اللہ دی زمان یا استاد ہم دا خوشحالی نصیب کی عزت مند مسلمانانو قرآن مجید دا برکت کتاب دے قرآن مجید دا عزت کتاب دے قرآن مجید عظیم کتاب دے مبارک کتاب دے دا دے ساچی چاہ لگاو جو کر دے عزت مند مسلمانانو خوشحالی مغل شروع کا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اللہ قرآن مجید کی دیدہ کیوں فرمائل کہ انسان مخبول پیدا کرنے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم احسن یو فرمایا دا حسین مانا مخبول دا دا حسن مانا مخبول دا دا احسن مانا دیر مخبول دا اللہ وی دا انسان مانا دیر مخبول پیدا کرنے دا انسان کزان اپی جندہ دا انسان کا خپل مقام اپی جندہ کدی دی کتاب کراغے او دی کتاب تکین آستا عزت من مسلمانانو دا دیر کھولے دے انسان اللہ شرافت ورکڑ دے اشراف امتی حملت القرآن واصحاب اللیل پیغمبر علیہ السلام فرمائیں زمان دا امت اشراف خلق دی جدی دا قرآن مجید سر لگاو پیدا کر دوی دا قرآن مجید تلاوت کی او دا شپیل پاسی پانی مشپکی منزو نکی ندا سی چیدانی مشپی پوری پیسبوکی کئی او نیٹو نکی نا تحجد کئی موز کئی بیگا کم عظیم و مبارک اشپوا کم اخکول اشپوا سمر دا برکت اشپوا دا اشپا دا ملائکو دا اختر اشپنا یو اشپا دا لیلت القدر اشپنا چیغا دا ملائکو دا اختر اشپنا یو دا بیگانے اشپا تاسو ټولو د دې علاقې کې څوکي ادوکره او باجی بخل کوری دي پته نه لګي چې دا کم ځای نه आवाज راته خو زما په دې وګو کې راته ما مې دا بدبخت خلک
تاویدل دوی گانے بجانے اوریدے دوی ډولکی اوریدل دوی دکړې اوریدې نن شپه به ستا لیکل کېږي راشه قرآن ته کښېنه قرآن ووایه چې په دې ولیکلي چې یا الله ستا بنده په حافظي قلعه کې یا په شهیدانو کې په جامع دارالعلوم شهیدان کې اسلامیه عربیه شهیدان دارالعلوم کې په هغې کې ناست دی د یوسف جان صاحب په مدرسه کې ناست دی او د قرآن تلاوت کوي ذکر د الله کوي د نبي احادیث اوري د الله قرآن اوري چې په دې کې د نوم ولیکلی شي ای د الله بنده د دې نه پس پته کله پوهېږي دا کومه شپه ده عیسی الله ورته وخت راولېږي عیسی حیران وي او ډېر حیران یم وی د دې نه زیات حیران کړم وی او یا الله وی ها عیسی علیه السلام د ده نه زیات عبادت د ده نه زیات ثواب د ده نه زیات اجر د هغه کس دی چې د جناب محمد رسول الله امتي وي دا کلمې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه په دې بېګانه شپه باندې دوه رکعته نفل لمونځ وکړي ای عیسی د دې سړي د عبادت نه به زیات ثواب هغله داسې مبارکه شپه داسې د برکت شپه داسې د خوشحالو شپه داسې د عزت شپه په دې شپه باندې خلک لګیا دي اجراګانو ته کښېني خلک لګیا دي دمانو ته کښېني خلک لګیا دي ګانې بجانې اوري د الله نه ناخبره دي د دین نه ناخبره دي د قرآن نه ناخبره دي نن خو هغه وخت نه دی الحمدلله تاسو مو وایئ الحمدلله بیا څوم الحمدلله بیا شکر الحمدلله په هر ځای کې مدارس دي په هر ځای کې علما دي په هر ځای کې حافظان دي په هر ځای کې قاریان دي زما او ستا بچي ته کلمه هی او دا کلمه ورته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا ورته وایي چې دا دې مور ده دا دې پلار دی دا دې رور دی دا دې خور ده دا عالم دی دا سپین ږیری دی دا ماشوم دی ستا بچي ته په مدرسه کې دا هی او ای عزتمندو مسلمانانو که قسم درته وکړم خانس به نه شم چې ته به په خپل بچي دومره نه خفه کېږي څومره چې ستا په بچي باندې مولانا یوسف جان صاحب خفه کېږي څومره چې ستا په بچي باندې مولانا بهزمان صاحب خفه کېږي څومره چې ستا په بچي باندې مولانا جاوید صاحب خفه کېږي چې څومره په ستا په بچي باندې مولانا احسان صاحب خفه کېږي چې څومره ستا په بچي باندې دا قاریان صاحبان خفه کېږي عزتمندو دونه به پې ته خفه نه شي هغه بچي چې کله مدرسې ته رانی شي استاد ستا پسې سوال جواب رالېږي ستا بچې مدرسې ته نه دي راغلي دې تپوس وکړې په هیلونو جامو کې ځي د څپلو یې پروان ساتي د ټوپۍ یې خیال یې ساتي کله چې پبلک سکول ته ځي نو د جامو یې خیال ساتي د ټۍ یې خیال ساتي د روټۍ یې خیال ساتي له 100 روپۍ نغدې ورکړې ګاډي دې ورله کړې دي بوټان ورله پالش کړې جامې ورله ایسې کړې هغه د سکول تپوسونه کړې د استاد نه تپوس کړې نمبر یې ولې کمې اخیستې دي لیکن چې دلته په دنیا عزت قدر مو کړي ستا د بیبي قدر مو کړي ستا د خپلوان قدر مو کړي او الله هم خوشحاله شي پیغمبر هم خوشحاله شي روز د قیامت دې د خوشحالۍ شي عزتمندو مسلمانانو الله دې زمونږ او ستاسو بچي د قرآن حافظان کړي ښکلي عالمان دې الله جوړ کړي عزتمندو مسلمانانو د دې بچو قدر وکړي کم بچي چې د قرآن یادوي کم بچي چې د عالم جوړېږي د دې بچي قدر او احترام وکړه د دې بچي د برکته به الله تعالی ډېره اوچته د خوشحالو ورځ درکړي الله دې زمونږ هغه د خوشحالو ورځې نصیب او برخه کې وګرځي چې په کومه ورځ باندې سخته ورځ وي او بیا بل څه نه پکارېږي او دا بچي به زما په کار راځي چې زه پې قرآن ووایم دې مدرسه کې وګورئ 14 د ناظري کسان دي یو د قرآن مجید حافظ جوړ شوي دي او 10 ماشومانو هغوی ترجمه کړې ده ټوټل 40 ماشومان دي په دې مدرسه کې هر کال دستاربندي کېږي هر کال دا بچي د قرآن حافظان کېږي ترجمه حاصلې په ناظره باندې قرآن مجید وایي د دې مدرسې حالاتو ته لږ وګورئ جي مولانا یوسف جان صاحب دا محنت کوي دا کوشش کوي او په چندو باندې هغه مدرسه الحمدلله روانه د دریم چت ته رسېدو والا ده خو چې زه او ته ورسره مینه محبت نه کوو نو دا مدرسه به همدغسې پرته روانه به پرته نه زما استاده پکې بچي سړي ته جوړېږي عزتدار ته جوړېږي او مدرسه کې به داسې کمی وي دا زما ستا کمی ده راځه مدرسې ته روزانه د بچي تپوس کوه روزانه نه چې راتلې په هفته کې راځه لس ورځې کې خو خامخا یو ځل راځه مولانا یوسف جان صاحب به خوشحالېږي دا حوصله به نور هم زیاتېږي وګورئ
څومره ښکلې یو لوی چینه شروع ده. عزتمنو مسلمانانو، الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو په حال باندې رحم وکړي. زه خو د تقریر په نیت باندې نه وم، ځکه چې مېلمانه راځي او زه خو د دې علاقې یم. مستقبل بلدنا على الإيمان والتقوى ربته، كسبت كل علم من أصوله. طريق أحلامكم يبدأ بخطوة من ضحى لأجل حلمه ينوله.